تراوی سنت موقت دی او دا د روزي میاشت کې ماسختن مانځه رستو په جمع باندې شل رکعات ادا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کړی دي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ركعة والوتر وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام شل رکعات تراویح او 3 رکعات وتر دا حدیث احادیث محدثین رایه د احادیث د عالمانو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي دا سندن جید دی او په دې کې واضح طور د تراویح رکعاتونو راغلي چې شل رکعات دي بعض خلک دا پروپاګاندا کوي چې یاره د تراویح رکعاتونو د نبی علیہ السلام نه دی راغلي دا مصنف د ابن ابي شيبه کې حدیث دی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه تلخیص الحبیر کې لیکلی شدی حدیث سند جید دی یو سړی چې یو خبر نه خبر هغه بس هر څه ویلی شي یا یو سړی د استعمار د يهودو د نصارو علی مسلمانانو کې انتشار پیدا کوي د عبادت خانه خرابوي د دې د مبارک ورځو اعمال خرابوي مساجدو کې بدامنی پیدا کوي مسلمانان خپل منځ کې مشت او غریبان کوي نو هغه خدا خبرې نه مانی او ته ډالر ښکاری د انګريز مفادات ښکاری په دې خطه کې یا پارځه کې خود انګريز مزدوري کوي چې پار لیول باندې کده قادیانیت په لاري کده رفض په لاري او کده فقها او د محدثینو د بیزتۍ د لاري نه نو دا حدیث دی او په کتابونو د حدیث کې شته دی کوم خلک چې په احادیثو اعتماد نه لري نو هغه په پروپاګاندا کوي او چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل نو هغه ول په قران اعتماد لري قران نه بعد دویم شي احادیث مني که سړی احادیث نه مني د قران نه دی منلی او دا داسې ده لکه نبی علیہ السلام چې نه مني احادیث څه ته وي د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده بیا د دې خلکو څه وسوسې دي او وسوسې داسې دي چې دوی وایي چې دا خو عبادت دی موږ هم ته عبادت وایي بیا وایي چې نه دې کې هر چا خپل اختیار دی چې څوک څونه رکعات کوي نه نفلو کې هر چا خپل اختیار دی که 2 رکعات کې که 10 کې که 20 کې کوم شی چې سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شینه کې به سنت ته ګوري دلته 2 شی نه دي یو د شپې عبادت ته د شپې نفل کول دا کالو سری او تراویح فقط پر رمضان کې یو قیام الليل دی یو قیام رمضان دی دې دوړو کې فرق دی سلويخت پورې فرقونه بګيري یو فرق دا دی چې تهجد قران کریم کې راغلي دي ومن فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا دا آیتونه د تهجد مبارک دي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اس نور زین او تراویح په احادیث کې راغلي دي لکه دا حدیث یا د نسائی شریف بل حدیث دی دا سنور کتابونو د حدیث کې احادیث راغلي دویم فرق دا دی چې تهجد مکه مکرمه کې راغلي مکی معظمه زندګۍ کې نبی اسلام او صحابه تهجد کول تراویح مدینه منوره کې په دویم کال له هجرت راغلی دریم فرق دا دی چې تهجد کې جمع نشته او تراویح کې سنت طریقه دا چې دا په جمع باندې وشي څلورم فرق دا دی چې په تهجد کې د هر چا خپل خو خدای چې 100 رکعات کوي کم از کم 2 رکعات هم نبی اسلام کړی دي عام طور 8 رکعات کړی دي کله 12 رکعات هم کړی دي تراویح کې د شروع نه کمول نشته چې شروع نه کم کا دا بنفلی تراویح مسنون بیان دي پنځم فرق دا دی چې تراویح کې جمع سنت تا په جمع کول غوړه دي او تهجد کې جمع نه راغلي تهجد انفرادي مونږ دي شپږم فرق دا دی چې تهجد د شپې په اخره حصہ کې غوړه دي او تراویح ماسختن منځ په سیر راغلي دي ووم فرق د تهجد او د تراویح دا دی چې په تهجد کې قران کریم اوریدل سنت موقت نه دی راغلي په تراویح کې د رمضان په میاشت کې چې کوم کیږي کې قران کریم اوریدل سنت موقت راغلي نهم فرق د تراویح او د تهجد دا دی چې تراویح کالو سر نه کیږي فقط په رمضان کې وي او تهجد کالو سر کیږي په جمی کې هم کو وړي کې هم کو سپرلی کې هم کو خزان کې هم کو شعبان کې هم کې رجب کې هم کې ذی قعده ذی الحج محرم هر کې او رمضان کې هم کول شي او تراویح فقط رمضان کې راغلي لسم فرق دا دی چې تهجد نورستو انفرادي وتر واجب غوړي دي تهجد چې وکي غوړه دار چې هغه پسې وترو کې مخکې ته کولای شي
او په تراویح کې چې جمع تا وکړله نو 3 رکعاته وتر واجب امام سره په جمع دا کول سنت او غوړه دي. دا لس فرقونه استاد نه نوځي ان شاء الله. چې دینه بعد هم ته په موبایل پسې ځې کنه به ادبي مافتا کې خپل چینجې دی بیا ستا خپل په دې دین اعتماد نشته. د مشرانو نه به ادبي معافي غواړم سپینګرونه او د کشرانو ته چې تاسو سیوا به روانه چې چا څه خبرو کو پسې رواني دا خلک به تاسو رستو پیژنئ چې دی به صفا د دین د نورو خبرو نه انکار کوي. دا واضح تاریخ دی په دې بری صغیر کې مرزا قادیانی الله دې په خپل قبر کې بسلور بولی کی دا ډیر خوش اخلاق سړی او دا تاریخ چې وګوري او ډیر زیات عاجز سړی او داسې نرمي او اخلاق علم هم سره پویم سره وا انګريز وی چې دل پیسې ورکو نو په دبا د عوام دوکشي او په بل څه نه دوکږي. رومبه ډیر خسړی و ابتدا کې رومبي فرصت کې دا دکاندار او ډیر خلین دین به خلکو سره کو به د انګريز په سازش باندې د غیر مقلدیت د وهابیت لار واغستا رو ته ګلونه لګیدل د گمراهه دغه گمراهه ته رسیدو. تاسو ګورئ د پیروکار په ټوله دنیا کې تقریبا شته دي ګینه پاکو هند کې خو ډیر دي چې د یو سړی دومره لوی گمراهي وي او د غډله جوړیږي نو د داسې سړی چې د نورو سو خبرونه انکار نه کړي او د سيزان پټ سادي دغه په خبرو خډیر خلک دوکږي. زما د خبرې غرض دا دی چې د رمضان میاشت بارکه د اثر غلي دي چې پیغمبر علی السلام بدی کې عبادت زیات کول او دغه د محمد زامن رو موږ د جمعه د بزور او بازي او موبایل تم کې نه یو په کوسو کې هم ګرځي چې یو سړی جمعه کې تراویح کوي امام سره شل لکه داخله او په لارو کوسو ګرځي داخله اس عقلی خبراته کوم سوچ پکار دی. بل د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات بعض خلکو نبی رسول الله دریش په تراویح کړي بالکل ځینی خبرې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د شان پورې خاص پیغمبر علیه السلام خو نه کال روزم نیولې نور نه نیولې ولې نه نیولې ځکه د هغه په ژوندۍ کې نور رمضانونه راغلي نه دي اوس 72 کال روزه دي. نبی رسول الله خو یو لس بي بیان وي ته یو لس کول شي نبی رسول الله خو معراج ته تللی شي نبی رسول الله صوم وصال کو نن به پښمنه وکړو ما خام ته به روزنه ماتوله بلو به ماتوله امت د پرده نشته دی. نبی علیہ السلام غیبانه جنازه کړی د مړ وته ښکارې موږ د پرده نشته بل اړې خبرې دي. پیغمبر علیہ السلام 3 رکعات 3 شپې تراویح وکړي په 3 شپې چوکته په جمعات کې د خپې کې خودو زینو دومره ډیر صحابه په شوق راغلیو هغه وی چې زدا جاری ساتم دا به زما په امت باندې فرض روزي په شانتي به قطعي او یقیني فرض شي به نه شي کولی. نورې څوک د تراوونه نه دي فرض کړي بیا به صحابه په جمعات کې کولی چا به کور کې کولی. دغه دجال ته دا وایي چې 3 ورځې تراویح کړي دي انورې نه دي کړي نو دا اوس د دجال دی. دا امت د دین نه اړې د رسول الله په سنتو به اعتماد کوي او خصوصا هغه خلک چې کوم د اسلام سکیورټي ده محدثین او فقها هغه باندې موږ به اعتماد کوي. الله تعالی قران مجید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ای ایمان والو د الله نو یریږي د رښتینو خلکو ملګری شي. دا رښتینه نه کدا کرونو زرګونه فقها او محدثین او اولیاء رښتینو هغه رښتینو. الله تعالی فرمایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. څوک چې د الله نافرمانی کوي د الله د پیغمبر نافرمانی کوي ويتبع غير سبيل المؤمنين پنځمه سپاره کې فرمایي د مسلمانانو د اکثری لار نه الټه بل لار باندې روان دي. سبیل المؤمنین نه قران دی او نه حدیث دی دا اجماع د امت ته دا اکثریت د امت ته. الله فرمایي چې د دې غوړه امت د اکثری ډلې نه بار شو کم طرف ته جزیز یې ورلېګما نوله ما تولا اړو دې کم طرف ته چې اوړي ونسله جهنم داخلو بده جهنم ته وساد مصيرا بد دې د ورتګ الله دې مسلمانو ساتي. الله تعالی فرمایي واتبع سبيل من اناب الي هغه چا پسې لاړ څه څوک چې ما پسې راغلي زما تابعداري کې سورۃ لقمان کې فرمایي نو دغه دجالین د قران او د حدیث نو ملي او نور مفاد د انګريز ګوري د انګريز لوی حرب دا چې مسلمانان په خپل منځ کې په وړو وړو خبرو جنگيږي او موږ د غي په وسایل باندې په مذهب باندې په ارث باندې چې حمله کول غواړو هغه وکاو. نو ان شاء الله چې
زمونږ به کوشش رای چې د کتاب او سنت نوم باندې به څوک مونږه دوکې ته نه پرېږدو انشاءالله یا کم از کم د خپل منون کی یا کم خلق چې مونږ ته غوږ دي د هغې غوږ ته به مونږ د الله پاک او د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم فرمان رسو. یو قاعده دا ذهن کې وساته اهل حق به همیشه تا باندې عمل کوي نیکای ته به راکاږي او باطل پرس به تا د دشته دین د عملونو نه خلاصوي. په دې باندې ځان سوچ کوه چې کله تا یو سړی یو نیک کار ته رابلي او تا باندې یو د نفس او د شیطان خلاف کار کوي او نیک کار در باندې کوي پوه شو چې دا ښه دی. او چې یو سړی تا ته چوټي درکوي نو تا نفس او شیطان ته غلط ماحول ته آزاد پرېږدي دا خو ستا نقصان دی دوست. الله پاک دې موږ تاسو دې میاشتې د برکاتو نه محروموي. د تراوو په یو سجده باندې 1500 نیکۍ ملوي او نفل د فرض درجې ته رسي. زه پکې زه په خپله نه کوم نو خلک هم پکې ګمراه کوم او الټه به ورپسې خندا کوم. دغه خلکو به مخکې وي چې 8 رکعات دي تهجدونه تراویح جوړې کړې وي او رو 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 اوس مکمل تراوو ته شرک او بدعت وي. الله پاک دې موږ تاسو کې دینی سوچ پیدا کی. الله دې موږ کې دینی غیرت پیدا کی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.